چې سړی طالبان تحیت الله په شکل کینی بیا بیرته د ساري د سپم ځکه لاړ چې دې ته جزیه وي. طالبانو دلته دوه خبرې مشهورې دي. یو دا د ام منکم الا واردها، هر سړی به یو جهنم باندې تیریږي، پل صراط وي په جهنم به تیریږي. څوک چې هغه دی هغه کته ورګورځي یا نور به الله هم د سالم تیریږي. دا یې د مرور معنا ده. دویمه معنا طالبانو هغه د دخول ده. ام منکم الا واردها، هر یو به دي تاسو طالبان یو جهنم ته ورننوځي، هر یو. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ابا کې پرېږدي. دغه رایه طالبانو د اکثر علماو رایه ده. موږ تاسو ټول یو جهنم ته ننوځو. ام منکم ورود نه طالبان چا د جابر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې دا آیات څه معنا لري. نو هغه طالبانو داسې غوږو کې ګوتې واچولې، وایي صمتا، ما غوږونه دي کاڼي چې کومه د رسول الله نه اورېدلي. رسول الله به داسې ویلي چې ورود نه دخول مراد ده، هر سړی به ورننوځي.